احمد د محمود په پرتله څومره ډیر بایسکلونه لري؟ احمد له محمود سره پرتله کوو. احمد دلته ده. دغه برخه چې تاسو ګورئ، که دغه ته په ځیر وګورئ، احمد 19 بایسکلونه لري. 19 بایسکلونه. له موږ څخه غوښتل شوي چې د احمد او محمود بایسکلونه سره پرتله کړو او ووایو چې احمد محمود په پرتله څومره ډیر بایسکلونه لري. احمد دلته 19 لري. محمود څو دانې لري؟ دغه د محمود برخه ده. دلته محمود لري 12 بایسکلونه لري. اوس ویلی شي چې احمد د محمود په پرتله څو دانې بایسکلونه زیات لري. که کولی شو د محمود بایسکلونه د احمد له بایسکلونو څخه تفریق کړو. دلته 19 منفي 12 پایله څو کیږي؟ که موږ یویز خانې ته وګورو، 9 د یویز منفي 2 د یویز مساوي په 2 کیږي او وروسته 11 منفي 11 مساوي په 0 ده. لسیز کیږي. زموږ پایله مساوي په 2 کیږي. یعنی ویلی شو چې احمد د محمود په پرتله 2 بایسکلونه زیات لري. تاسو هغه دلته ګورئ. که له محمود څخه پیل کړئ، ګورئ چې څو دانې بایسکلونه به زیات وي تر څو د احمد بایسکلو شمیر ته ورسیږي. داسې وایو چې 7 دانې بایسکلونو ته اړتیا ده تر څو له 12 څخه 19 ته ورسیږو. نو احمد 7 دانې بایسکلونه له محمود څخه ډیر لري. 1 2 3 4 5 6 7. ښه، احمد څو دانې بایسکلونه له محمود څخه ډیر لري؟ 7 دانې بایسکلونه له محمود څخه ډیر لري.